کارغه او ګیدړه. کارغه یوه ټوټه پنیر وتښتول او د ونې په څانګه کېناست. ګیدړه چې تر ونې لاندې تېرېدله د پوڅې بوی ورغی. خامه تمه ور پیدا شوه. کارغه ته یې وویل: شکر چې ته مې ولیدې، څومره خوږ آواز لرې، یوه بدله خو راته وبوله. کارغه پوڅه خپل څنګ ته په څانګه کېښودله. ګیدړې ته یې وویل: دا د مکر خبرې پرېږده، خو زه وږی نه یم، یو څه پوڅه به درکړم. ګیدړې وویل: کور دې ودان چې پوڅه راکوې، ډېره وږې یم، ولې باور ولره چې آواز دې ډېر ښه راباندې لګېږي، په غږ دې مینه یم. کارغه ورته وویل: دروغ مه وایه، خو که رښتیا وږې، خوله پرانیځه چې پوڅه دې نیغه خولې ته در واچوم. ګیدړې خوله پرانیسته. کارغه ورته وویل: سترګې دې پټې کړه چې پوه نه شي چې لویه ټوټه در اچوم که وړکۍ. ګیدړې ورته وویل: دا خو لا ښه شوه چې د لویې ټوټې امید هم پکې شته. ګیدړې سترګې پټې کړې او خوله یې چې څومره په وس کې وه پرانیستله او کارغه شا ور واړوله. مرداری یې وکړ چې د ګیدړې په خولې کې توی شوه. ګیدړې تو کړل، په قهر شوه. ورته ویې ویل: احمقه، څوک نو داسې کوي؟ کارغه ورته وویل: څوک چې د ښه او بد آواز په فرق نه پوهیږي، د پوڅې او مردارۍ فرق دې هم نه کوي. د چرګ چل. د اوړي سره ګرمي وه. هر چا له تودوخې شکایتونه کول او ځینو خو به د ملامتۍ ګوته نیغه لمر ته نیوله. دغه شي لمر سخت وقهراوه. دنیا ته یې شا واړوله، ځان یې پناه کړ. دنیا سړه او تیاره شوه. خلکو له لمره بښنې وغوښتې او زارۍ یې ورته وکړې چې راستون شي، خو هغه نه منله. مرغانو فیصله وکړه چې یو استازی تعیین کړي او لمر ته یې واستوي. دوی چرګ خپل استازی وټاکه، لمر ته یې ور واستاوه. چرګ چې د لمر کور ته ورغی، د دنیا د خلکو مشکلات یې ور واورول. د یخنۍ یې ورته وویل او د تورې تروږمۍ یې ورته وویل چې دنیا پکې ورکه ده. خو دې خبرو په لمر باندې اثر ونه کړ. نیغ ځواب یې ورکړ: له ځایه به ونه خوځم، بل به در وانخلم، همداسې ښه یاست. چرګ په ژړغوني غږ ورته وویل: نو د دې مطلب خو دا شو چې ځمکې ته به په تکه توره تیاره کې ورځم او راته پټ ګیدړ به مې ژوندی تر ستوني تېروي. لمر ورته وویل: مه ورخطا کېږه، خدای مهربانه دی. او چرګ ورته وویل: لمر لالا، که د زما آذان واورید نو پوه شه چې ګیدړ راباندې حمله کړې ده. په دغسې وخت کې مې یوازې مه پرېږده، خدای ته وګوره، ځان را ورسوه. لمر ورته سر وخوځاوه، ډاډ یې ورکړ او چرګ چې د لمر له کوره راووت آذان یې وکړ. لمر سمدستي د خلوت له خونې را بهر شو. ټول آسمان یې وکوت چې په چرګ وزر وغوړوي او له ګیدړه یې وساتي، خو چرګ ځان پټ کړی و. له هغه وروسته هر سهار وختي چرګ آذان کوي. لمر د هغه د ژغورلو په نیت له کوره راوځي. کرۍ ورځ پسې ګرځي او چرګ ځان ورنه پټ کړی وي. بزرګ. یوه بزرګ ته چا وویل چې څنګه هدایت شوې، لارښوونکی دې څوک و؟ ده ورته وویل: 4 کسانو هدایت راته کړی دی. یو رسوا او بدنام سړی و چې په خوا کې تېرېدم او لار مې ځینې چپه کړه چې هسې نه خلک مې د ده په خوا کې وویني. ده چې را پام شول آواز یې را باندې وکړ: ته خامخا پوهېږې چې سبا ته به څوک تورمخي او څوک سورمخي وي. یو بل ځل مې په لاره یو مست ولید چې ړنګ بنګ روان و. ما ورته وویل: په احتیاط ګامونه اخله چې ونه پرځې. ده راته کړه: تا چې په احتیاط ګامونه اخیستي دي، نه یې پرېوتلی؟ یو بل لارښوونکی مې یو ماشوم و چې بله ډیوه یې په لاس کې وه. ما ورنه وپوښتل: دا رڼا له کومې خوا راغلې ده؟
د ډیوې ته وپوکل او ما ته یې وویل ته چې د علم دعوه کوې ته راته ووایه دا رڼا چیرته لاړه. او یو بل ځل مې یوې کاسرې راته هدایت وکړ، هغه چې ډیره ښکلې وه راغلې وه چې خواله را سره وکړي، له خپلو دردونو مې خبر کړي. ما ورته وویل مخ دې پټ که بیا غږېږه. کاسرې راته وویل زه چې د دنیا په خوندونو کې غرقه یم دا ویره نه لرم چې هغه ذات به هیر کړم، خو ته بس یو زما په لیدو وویرېدې چې هغه به دې هیر شي. تکیه. پاچا ته چا 2 وړکي بازان راوړل. پاچا بازان میرښکار ته ورسپارل چې تربیه یې کړي. میاشت پس دا یو باز ښکار ته چمتو و خو بل نه و. پاچا میرښکار ته وویل دا بل ولې؟ میرښکار ځواب ورکړ صاحب هیڅ نشوم پوه، بس په اوله ورځ چې مې د ونې په کومه څانګه کېناوه په هماغه ناست دی نه خوځي. پاچا د دربار طبیب را باله چې باز معاینه کړي. طبیب د باز له معاینه کولو وروسته وویل صاحب روغ رمټ دی. پاچا مختلف کسان را وبلل چې باز الوتلو ته تیار کړي او یا لږ تر لږه د هغه د نه الوت علت معلوم کړي. خو دا غوټه چا نه پرانسته. په آخر کې پاچا اعلان وکړ چې هر چا که دغه باز الوتلو او ښکار کولو ته چمتو کړ لوی انعام به وګټي. 2 ورځې پس په پاچا باندې درباریانو زیری وکړ چې باز په الوت راغلی دی. پاچا وویل دا کار چا وکړ؟ او دوی یو بوډا بزګر ورته راوست. پاچا ورته وویل د بازانو تجربه دې لکه چې ډیره ده. بوډا وویل نه صاحب غریب سړی یم، بازان به څنګه ساتم؟ پاچا پوښتنه ورنه وکړه نو باز دې څنګه الوتلو ته تیار کړ؟ بوډا ورته وویل په کومه څانګه چې ناست و هغه مې غوڅه کړه. پاچا ته د ده په اسانه طریقه خندا ورغله. یو موټ طلاوې یې ورکړې او بوډا زیاته کړه هغه څوک چې د ناستې ځای ولري تل ګمان کوي چې الوتلای نشي. پاچا په دې خبره کې لویه معنا ومونده. یو بل موټ طلاوې هم ورکړې. پاچا له درباره ډیر خوشحاله کور ته روان شو او پاچا درباریانو ته وویل موږ چې تر څو پورې په بل چا تکیه کړې وي په دې به نه پوهیږو چې وزر لرو. بزرگان. په صحرا کې میوه کمه وه. خدای پاک خپل استازی ور واستاوه چې خلکو ته ووایي چې هر څوک دې د ورځې تر 1 دانې زیاته میوه نه خوري. خلکو د استازي اطاعت وکړ. د دوی راتلونکو نسلونو هم له دغه قانونه غاړه ونغړوله. د دې اطاعت په برکت میوه زیاته شوه، دومره زیاته چې اکثره وخت به په ونو کې ورسته شوه، ولې خلکو د پخواني دود لمن ټینګه نیولې وه. په میوه به مچان بڼېدل، خو نه یې خپله خوړه نه یې ګاونډیو ته ورکوله. خدای پاک یو بل استازی ور واستاوه چې خلکو ته ووایي چې د میوې خوراک زیات کړئ او ګاونډیو ته یې هم ورکوئ. خلکو وویل دی راغلی دی چې موږ د پلار نیکه له رواجه راوګرځوي. موږ یې نه منو. استازي دلیلونه وویل او دوی وواژه. څه نوره موده تیره شوه، نوي زلمي را پیدا شول. هغوی ته چې په ونو کې د میوو رسېدل او وچې شونډې ګرځېدل ښه ښکاره نه شول، خلکو ته یې وویل اوسني ضرورتونه نور دي او پخواني نور وو. راځئ پخواني دودونه مات کړو. ډیرو خلکو د دوی پیروي وکړه او هغو کسانو چې ځانونه ورته بزرګان ښکارېدل د پخوانو دودونو پیروي ته ادامه ورکړه. مرسته. د یهودو یو حکایت. په ښار کې یو بېوزلی سړی و. کور په کور ګرځېده. مرسته یې غوښته خو چا څه نه ورکول. بېوزلی یوه ورځ له ډېرې کمزورۍ را پرېوت. پښه یې ماته شوه. له دې وروسته چې سوال کاوه خلکو تش لاس نه پرېښود. په لمن کې پیسې، ډوډۍ یا څه بل څه ور اچول.
یوه حکیم چې دغه حال ولید ویې ویل د دې ښار خلک له پریوتلو سره مرسته کوي خو د چا د پریوتلو مخه نه نیسي. بزرگ یهودي حکایت. یوه سړی چې د بزرګۍ دعوه یې کوله له خپل مرید سره سفر کاوه. شپه ورباندې راغله. د یوه کور دروازه یې وټکوله چې د شپې ځای ورکړي، خو د کور خاوند انکار وکړ. بزرګ چې د بندې دروازې شاته ولاړ ویې ویل بدبخته، د بزرګانو آزار دې یووړ. سبا دا وخت به د کور ټول سوځېدلی وي، ایرې به یې باد وړي. د کور څښتن ووېرېده، دروازه یې ورته پرانیسته، ښه مېلمستیا یې ورکړه. بزرګ ورته وویل ما خپله ښیرا بیرته واخیسته، د سبا اندېښنه مه کوه، کور به دې نه سوځي. له هغه وروسته به مرید ویل ما د خپل پیر کرامت په خپلو سترګو ولید. یو کور یې په دعا باندې له سوځېدو وساته. که یې څوک دروغ ګڼي را دې شي چې ورښکاره یې کړم. هغه کور اوس هم روغ رمټ ولاړ دی. د نابینا سوالګر دلیل. یهودي حکایت. یوې ښځې 2 سوالګرو ته ډکه کاسه انګور ورکړل. دا یو سوالګر بینا و، خو هغه بل په سترګو څه نه لیدل. نابینا سوالګر ورته وویل د دې لپاره چې بې انصافي ونه شي هر یو به هر ځل یوه دانه انګور خولې ته اچوو. بینا ورسره ومنله، خو څه شیبه پس نابینا ورته وویل ګوره غلطي کوي، هر ځل څو دانې انګور خولې ته اچوي. بینا ملګري ورته وویل له ځانه خبرې مه جوړوه، ګمان د ایمان زیان دی. نابینا ورته وویل زه پوهیږم، زه دې وینم چې څو دانې انګور خولې ته اچوي. بینا ورته وویل ته کله وینې، دا بې ځایه خبرې مه کوه. نابینا ورته وویل زه خو ځکه پوهیږم چې فیصله مو د یوې دانې انګور کړې وه او زه 2 خولې ته اچوم. که زه نه وینم ته خو وینې، خو چې غږ نه راته کوي معلومه خبره ده چې تر ما ډېره غلا کوي. خوله دې له اوبو ډکه ده. هوښیار طبیب. د یهودو یوه کیسه. د پاچا په سترګه درد و، خاورې ورباندې باد شوې وې. طبیبانو دوا ورکوله خو نه ښه کېده، ځکه ده به هره شیبه سترګه موښله او له چا سره دا جرأت نه و چې منع یې کړي. په دې منځ کې یو کس چې په طبابت کې تر نورو زیات نه و، خو خلکو به ویل چې ډېر هوښیار دی. دربار ته راوستل شو چې د پاچا د سترګې چاره وکړي. دغه طبیب چې څنګه پاچا معاینه کړ ویې ویل صاحب د سترګې ناروغي خو دې وړه خبره ده، خدای به یې ښه کړي. اول که مو اجازه وي د معدې د چینجي دوا به درکړم چې هغه ډېر خطرناک دی او تر هر څه لومبی د هغه علاج پکار دی. طبیب د چینجي خبره دومره غټه کړه چې د پاچا سترګه هیره شوه. 8 ورځې پس چې د چینجي دوا ختمه شوه، طبیب پاچا ته وویل زیری در باندې کوم چې چینجی ختم شوی دی او سترګه خو د هسې هم ښه ده. ډیر نه بلکې لږ تاوان. د یهودو کیسه. یو چا اوزه په پور اخیسته، تر ډیرو پورې چڼې ورسره وهلې چې بیه ټیټه کړي. وروسته بیا یوه ملګري ورته وویل تا خو هیڅ وخت هیڅ چاته د پور پیسې نه دي ورکړي، د اوزې په پیرودلو کې دې ولې دومره چڼې وهلې؟ زه دې حیران کړم. ده ورته وویل دا سمه ده چې زه د هیچا پور نه ورکوم، مګر د خدای له مخلوق سره مینه لرم او کوښښ کوم چې ډېرې نه بلکې لږ پیسې سوځېدلې وي. سپموونکی درزي. ونوه یو وخت یو درزي و او دا درزي ډېر تکړه و.
دی په سپما کې هم ډېر تکړه و. هیڅ شی یې نه ضایع کاوه. یوه ورځ یو لوی شتمن له یوه توپ ټوکر سره ورته راغی. ورته ویې ښه دریشي راته جوړه کړه، ښه اجره به درکړم. درزي کرۍ شپه په غوڅولو، په بیاتي کولو، په ګنډلو، په بخۍ وهلو تېره کړه، او چې سهار لمر څېره وهله دریشي تیاره وه. ډېره ښه دریشي. شتمن ډېر خوشحاله شو. ښه اجره یې ورکړه او پاتې ټوکر یې درزي ته ورپرېښود. درزي د پاتې شوي ټوکر په باره کې فکر وکړ. دی چې د سپما سړی و، کرۍ شپه یې په غوڅولو، په بیاتي کولو، په ګنډلو، په بخۍ وهلو تېره کړه، او چې سهار لمر څېره وهله له پاتې شوي ټوکره ښکلی کوټ جوړ و. درزي کوټ د ځان لپاره جوړ کړی و. وایې غوست، هره ورځ یې اغوسته، تر هغو پورې یې واغوست چې بیخي زوړ شو. کوټ چې له ښې ووت او د ایسته اچولو وخت راغی، درزي ته پر زړه کې ورتېر شول چې ولې ورنه یو بل څه نه جوړوي. دی چې د سپما سړی و، کرۍ شپه یې د زاړه کوټ د ټوکر په غوڅولو، په بیاتي کولو، په ګنډلو، په بخۍ وهلو تېره کړه، او چې سهار لمر څېره وهله له پاتې شوي ټوکره ښکلې کورتۍ جوړه وه. درزي کورتۍ د ځان لپاره جوړه کړې وه. وایې غوسته، هره ورځ یې اغوسته، تر هغو پورې یې واغوسته چې بیخي زړه شوه. کورتۍ چې له ښې ووته او د ایسته اچولو وخت یې راغی، درزي ته په زړه کې ورتېر شول چې ولې ورنه یو بل څه نه جوړوي. دی چې د سپما سړی و، کرۍ شپه یې د زړې کورتۍ د ټوکر په غوڅولو، په بیاتي کولو، په ګنډلو، په بخۍ وهلو تېره کړه، او چې سهار لمر څېره وهله له پاتې شوي ټوکره ښکلی واسکټ جوړ و. درزي واسکټ د ځان لپاره جوړ کړی و. وایې غوست، هره ورځ یې اغوست، تر هغو پورې یې واغوست چې بیخي زوړ شو. واسکټ چې له ښې ووت او د ایسته اچولو وخت یې راغی، درزي ته په زړه کې ورتېر شول چې ولې ورنه یو بل څه نه جوړوي. دی چې د سپما سړی و، کرۍ شپه یې د زاړه واسکټ د ټوکر په غوڅولو، په بیاتي کولو، په ګنډلو، په بخۍ وهلو تېره کړه، او چې سهار لمر څېره وهله له پاتې شوي ټوکره ښکلې ټوپۍ جوړه وه. درزي ټوپۍ د ځان لپاره جوړه کړې وه. په سر یې کړه، هره ورځ یې په سر کوله، تر هغو پورې یې په سر کړه چې بیخي زړه شوه. ټوپۍ چې له ښې ووته او د ایسته اچولو وخت یې راغی، درزي ته په زړه کې ورتېر شول چې ولې ورنه یو بل څه نه جوړوي. دی چې د سپما سړی و، کرۍ شپه یې د زړې ټوپۍ د ټوکر په غوڅولو، په بیاتي کولو، په ګنډلو، په بخۍ وهلو تېره کړه، او چې سهار لمر څېره وهله له پاتې شوي ټوکره ښکلی دستمال جوړ و. درزي دستمال د ځان لپاره جوړ کړی و. وروایې اخیست، په جب کې یې کېښود، هره ورځ یې ورخیست، او تر هغو پورې ورسره و چې بیخي زوړ شو. دستمال چې له ښې ووت او د ایسته اچولو وخت یې راغی، درزي ته په زړه کې ورتېر شول چې ولې ورنه یو بل څه نه جوړوي. دی چې د سپما سړی و، کرۍ شپه یې د زاړه دستمال د ټوکر په غوڅولو، په بیاتي کولو، په ګنډلو، په بخۍ وهلو تېره کړه، او چې سهار لمر څېره وهله له پاتې شوي ټوکره یې ښکلې تڼۍ جوړه وه. درزي تڼۍ د خپل کمیس لپاره جوړه کړې وه. په کمیس پورې یې وګنډله او تر هغو پورې یې په کمیس پورې ګنډلې وه چې بیخي زړه شوه. تڼۍ چې له ښې ووته او د ایسته اچولو وخت یې راغی، درزي ته په زړه کې ورتېر شول چې ولې ورنه یو بل څه نه جوړوي. درزي ورنه دا ځل دا کیسه جوړه کړه. د نکلونو څښتن. ډېره زمانه پخوا په هغو وختونو کې چې جادویي پیښې پیښېدلې، د یوه لوی ځنګل په څنډه کې د نکلونو څښتن اوسېده.
د ده کور دومره ښکلی و لکه د پاچایانو ماڼۍ. د ماڼۍ په باغونو کې یې ډول ډول ښکلي ګلان او ځنګلي ځناور پیدا کېدل. د دغو ګلونو او دغو ځناورو لیدو او د نکلونو د څښتن کیسو ته به د هر چا سودا وه، ځکه بل چیرته نه داسې کیسه مار و او نه دومره ګلونه او قسمه قسم ځناور چا لیدلی شوی. د نکلونو د څښتن د ماڼۍ په دروازه کې به هره ورځ یوه وړه بېوزلې یتیمه نجلۍ په دې تمه ناسته وه چې ګوندې ماڼۍ ته یې څوک پرېږدي او د نکلونو څښتن کیسې ورته وکړي. کاتیا یوه ورځ یو سوداګر ولید چې له ماڼۍ د باندې راووت. دې ورنه پوښتنه وکړه د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ منځ څرنګه دی. سوداګر ورته وویل ماشومې د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ یې هم دغسې در واخله، خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړې په خپلو سترګو یې باید وګورې. کاتیا بله ورځ یو لوی ملا ولید چې د نکلونو د څښتن له کوره راووت. دې ورنه پوښتنه وکړه د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ منځ څرنګه دی. ملا هم د سوداګر غوندې ورته وویل ماشومې د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ یې هم دغسې در واخله، خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړې په خپلو سترګو یې باید وګورې. وړکۍ کاتیا ته په زړه کې ورتېر شول چې زه خو نه د ملا غوندې محترمه یم او نه د سوداګر غوندې شتمنه، ما به په دې خوارو شلیدلو جامو کې کله څوک پرېږدي چې د نکلونو څښتن ووینم. ورځې تېرېدلې او یتیمه کاتیا د ماڼۍ او د هغې د څښتن د لیدو په ارمان د ماڼۍ له دروازې سره لر و بر کېدله. په دې منځ کې یوه ورځ اعلان وشو چې د نکلونو څښتن هر هغه چاته د الماسو ګوتې په انعام کې ورکوي چې د نوي کال تر راتلو پورې تر ټولو ښه کیسه ورته وکړي. کاتیا چې دا اعلان واورید له خوشحالۍ پورته غوځاره شوه او له ځان سره یې وویل د نکلونو د څښتن لیدو ته مې پلمه جوړه شوه، زه به که خدای کول تر ټولو ښه کیسه ورته پیدا کړم. کاتیا د تر ټولو ښې کیسې په موندلو پسې ووته. شوق او امید د دوو وزرونو غوندې اوږدې لارې ورباندې په اسانۍ کج کړې. دا د ځنګله له سیمې بیخي ووته، بل وطن ته ورسېده. له دې سره د داسې نکل د پیدا کولو آرزو وار په وار زیاتېدله چې د نکلونو څښتن یې واوري او تر ټولو ښه نکل ورښکاره شي. په دې اوږده سفر کې یوه ورځ کاتیا له هغه سوداګر سره مخامخ شوه. سوداګر ورته وویل زه غواړم د ثروت او شتمنۍ په باره کې یو نکل ور واچوم، داسې نکل ګوندې د نکلونو په څښتن ښه ولګېږي، آخر دی هم شتمن دی. خو کاتیا ته د شتمنۍ په باره کې نکل په زړه پورې ښکاره نه شو. سفر ته یې ادامه ورکړه. په بله ورځ هغه لوی ملا په مخه ورغی. ملا ورته وویل زما زړه دی چې د نکلونو څښتن ته د معنوي ژوند په باره کې یو نکل واچوم. دی د فلسفې او معنویت په باره کې ډیر معلومات لري، داسې نکل یې ګوندې تر ټولو خوښ شي. خو کاتیا ته د معنویت او فلسفې په باره کې نکل هم په زړه پورې ښکاره نه شو. خپل سفر یې جاري وساته. وخت تېرېده او د نوي کال راتلو ته ډېرې لږې ورځې پاتې شوې. کاتیا چې لا خپل نکل نه و پیدا کړی ورخطا غوندې شوه. له ځان سره یې وویل وخت ډېر نه دی پاتې، خو ما لا داسې نکل نه دی موندلی چې زړه مې ورباندې اوبه وڅښي. هسې نه بیخي پاتې راشم، څه به کوم. کاتیا چې اوس بیرته راستنېدله په ځنګل کې یوه بوډۍ مخې ته ورغله. ښځه د بیخي ډیر عمر ورښکاره شوه، خو فکر یې په ځای و او بلکې ډیره هوښیاره وه.
بوډۍ کاتیا ته وویل د نکلونو څښتن ته خپل نکل وکړه او د خپل ژوند او لټون کیسه ورته واوروه. آخر ولې ورخطا یې؟ که د نکل ونه منل شو څه پروا کوي؟ څه تاوان خو نه کوي؟ د بوډۍ مشوره د کاتیا زړه ته پریوته او سترګې یې اوچتې کړې چې ورته ووایم چې کور دې ودان. ښه مشوره دې راکړه، خو بوډۍ د سترګو په رپ کې ترې تم شوې وه. د نکلونو وخت را ورسېد. کاتیا د ګڼو نورو کسانو په کتار کې ناسته وه چې نوبت یې راشي او خپل نکل واوروي. د نوي کال درشل وه او هر چا د نکلونو د څښتن په مجلس کې د پیریانو دیوانو ډېرې عجیبې غریبې کیسې کولې. بالاخره د کاتیا نوبت شو. دې کیسه وکړه چې څنګه په داسې کیسې پسې تر لرې لرې ځایه لاړه چې د نکلونو د څښتن خوښه شي، خو وی نه موندله. او بیا یوې بوډۍ ورته وویل چې د خپل ژوند کیسه ورته واوروه. دې چې خپله کیسه تمامه کړه په مجلس کې ناستو کسانو ته یې وکتل. ګڼ کسان وه، چا سر په زنګنو ایښی وه، چا اوښکې تویولې او چا ورباندې آفرینونه ویل. کاتیا د نکلونو د څښتن خواته سترګې وغړولې. هغه ورته موسکی شو او لاس یې وخوځاوه چې ټول دې غلي شي. حاله بیا راپاڅېد. د بېوزلې یتیمې وړکۍ کاتیا څنګ ته راغی او د مجلس کسانو ته یې وویل دې ماشومې تر ټولو ښه کیسه راته واوروله. دې چې خپله کیسه راته وکړه ورخپل یې کړم. دغه وخت د نکلونو څښتن کاتیا له لاسه ونیوله. د الماسو ګوتۍ یې ور په ګوته کړه. کاتیا د نکلونو په څښتن دومره ښه ولګېده چې هغه یې په لورولۍ ومنله او ماڼۍ ته یې راوسته. تر دې وروسته کاتیا نه بېوزلې وه، نه بېکسې وه او نه یتیمه وه. دې هره ورځ د نکلونو له څښتنه حیرانوونکې کیسې اورېدلې او د دغه حیرانوونکي سړي له رازونو لا زیاته خبرېدله. برکت د لارې په غاړه د ناست سوالګر مخې ته په ایښې تخته باندې لیکلي وو: زه ړوند یم، له ما سره مرسته وکړئ. یو ځوان چې غرمه مهال هورې تېرېده د تختې څنګ ته ایښې خولۍ ته وکتل. پام یې شول چې له نابینا سره چا مرسته نه ده کړې. ځوان د تختې په شا بل څه ولیکل. همدا شاتنۍ خوا یې رامخې ته کړه او لاړ. مازدیګر چې ځوان بیا هورې تېرېده د نابینا مخې ته په ایښې خولۍ کې یې ډېرې پیسې ولیدې. نابینا له آوازه وپېژاند او پوښتنه یې ورنه وکړه: تا په تختې باندې څه لیکلي دي چې معجزه وشوه او هر څوک پیسې راکوي؟ ځوان ورته وویل: ما لیکلي دي چې پسرلی دی خو زه یې نه وینم. نابینا لا د دې جملې په باره کې فکر کاوه چې ځوان زیاته کړه: په ژوند کې هر برکت په تغییر کې دی. که هر وخت پوه شوې چې روزګار دې په ټپه ولاړ دی، لاره بدله کړه، یو څه تغییر راوله، چارې به خامخا سمې شي. د اسحاق مرګ. د بني اسرائیلو یوه ملا ته خلکو زیاته عقیده لرله. له اسحاق پرته نورو ټولو د ملا ستاینه کوله، خو اسحاق یې تېروتنې موندلې او د هغه له تفسیر او تعبیر سره یې مخالفت کاوه. خلک به اسحاق ته سخت په قهر وه. په دې منځ کې اسحاق وفات شو. په جنازه کې یې د خلکو پام شول چې ملا سخت خوابدی دی. یو چا ورته وویل: ولې دومره خوابدی یې؟ هغه خو به تل نیوکې در باندې کولې. د بني اسرائیلو ملا ورته وویل: زه په هغه چا پسې خوابدی نه یم چې اوس به په جنت کې وي. خوا مې ځان ته بده ده، ځکه ټولو مې ستاینې کولې، خو ده مې تېروتنې بیانولې او مجبورولم یې چې ځان ورسوم.
اوس ویریږم چې له دې وروسته به پرمختګ ونه کړم. د اغوزو پلورونکی. د یو چا مخې ته یوه بوجۍ اغوز ایښي وو، خرڅول یې. په دې منځ کې یو سړی راغی، ورته ویې ویل: دا ټول ماته مفته راکړه. د اغوزو پلورونکي ته د ده په غوښتنه خندا ورغله. راغلي کس د نیمې بوجۍ سوال ورته وکړ. د اغوزو څښتن ورته وویل: ته مست یې که لیونی یې چې داسې غوښتنې کوې؟ ده ورته وویل: نو ښه یو چارک خو مفته راکړه. د اغوزو د پلورونکي زړه ورته تنګ شو، مخ یې ورنه واړاوه. راغلي کس وویل: ښه یوه دانه خو رابخښه. د اغوزو څښتن سمدستي یو اغوز ورکړ او ده وویل: یو بل هم راکړه. د اغوزو څښتن چې قهرېدلی و، یوه بله دانه یې هم ور واچوله او ده درېیمه وغوښته. هغه نور په ښکنځلو سر شو او دغه وخت راغلي کس ورته وویل: زه نه مست یم نه سوالګر یم، زه صرف غواړم یوه خبره درته وکړم، او هغه دا چې د ژوند هره ورځ یو اغوز وګڼه. کله چې دا یوه ورځ څوک رانه وغواړي، بې زحمته یې ورکوو، خو چې ټول ژوند رانه غواړي، ورکړې ته یې تیار نه یو. حال دا چې ټول ژوند له همدې یوې ورځې جوړیږي. نوې شپېلۍ. د جاپان یوه ولسي کیسه. په چین کې نوې شپېلۍ اختراع شوې وه. د موسیقي یوه جاپاني استاد د نوې شپېلۍ د نغمو پټې ښکلا ته پام شول او هغه یې له ځان سره جاپان ته راوړه. ده به په خپل ښار کې او نورو ښارونو کې کنسرتونه ورکول. یوه شپه په یوه کنسرت کې چې د موسیقي ډېر استادان او مینوال ناست وو او ده ته نوبت ورغی، ده په چین کې د اختراع شوې شپېلۍ یوه نوې نغمه وغږوله. د نغمې له غږولو وروسته تر ډېرو پورې په تالار کې چوپتیا وه، لکه ساوې چې په سینو کې ایسارې وي. آخر د تالار له پایه د مجلس د تر ټولو بوډا کس آواز واورېدل شو چې ویل یې: د یوه رب النوع غوندې. په سهار چې د تګ ته ځان تیاراوه، د موسیقي استادان ورته کېناستل. ورته ویې ویل چې د نوې شپېلۍ زده کړه به څومره وخت واخلي. ده ځواب ورکړ: کلونه غواړي. دوی ورنه وغوښتل چې یو څوک دې په شاګردۍ ومني. ده ومنله او دوی خپل یو تر ټولو تکړه او باوري ملګری چې ښه شپېلۍ یې غږوله د شاګردۍ لپاره ورته غوره کړ. زلمي شاګرد ته پیسې ورټولې شوې چې د لارې خرڅ، د استاد حق الزحمه او د اوسېدو مصرف یې ورباندې برابر شي. استاد په پایتخت کې استوګن و. زلمی شاګرد پسې ورغی. استاد د یوې ساده نغمې زده کړې ته کېناوه. شاګرد ډېر ژر وتوانېده چې ویې غږوي، مګر استاد ورته د بیا غږولو خبره کوله او هر ځل به یې ورته ویل: یو څه کمی شته. شاګرد تمرین ډېر کړ. په ساعتونو به له نوې شپېلۍ سره بوخت و. په تمرین باندې ورځې واوښتې او اونۍ تېرې شوې، خو استاد بس همدا یوه خبره کوله چې یو څه کمی شته. شاګرد استاد ته خواست وکړ چې نغمه وربدله کړي، مګر استاد ونه منله. د ایکې یوې نغمې تمرین ادامه ومونده. اونۍ په میاشتو بدلې شوې او شاګرد هر ځل بس دا یوه خبره واورېده چې یو څه کمی شته. د کامیابۍ آرزو او د ناکامۍ ویرې د شاګرد په زړه او ذهن کې ځاله کړې وه. کله به یې د بري آرزو په ټول بدن لمبې بلې کړې او کله به د ماتې ویرې د مني د پاڼو غوندې ولړزاوه او ورژاوه. ستوماني او نهیلي ورباندې وار په وار غلبه وکړه
او یو ماسخوتن یې په پټه سامان راټول کړ. د استاد له ځایه غلی راووت، وتښتېد. دی څه موده په پایتخت کې پټ و، شراب یې څښل، خو چې پیسې یې تمامې شوې خپلې سیمې ته ستون شو. څرنګه چې له پخوانو همکارانو شرمېده نو یوه کلي ته لاړ. په یوه ګوښه جونګړه کې یې واړول. دلته یې هم چې شپېلۍ ورسره وې نغمې غږولې، خو نه د بري آرزو ورسره وه او نه یې د ماتې ویرې زړه ورتنګاوه. بزګرانو چې د ده له جونګړې د شپېلۍ نغمې واورېدلې خپل ماشومان یې شاګردۍ ته ور واستول. ده به ماشومانو ته ساده نغمې ورزده کولې او په همدې ډول یې وخت تېرېده. یوه ورځ سهار وختې د ده د جونګړې دروازه وډبېده. دی نیم ویښ نیم ویده ورپاڅېد. د ښار تر ټولو مشر سازنده او تر ټولو کشر موسیقار پسې راغلی و. دوی ورته وویل نن شپه یوه کنسرت ته روان یو او ټولو سازنده وو فیصله کړې ده چې دغه کنسرت بې تا نه کیږي. راغلو کسانو وهڅاوه او ورته ویې ویل چې بې ځایه شرم دې پرېږدي او ویره دې له زړه وباسي. ده په خوبولي حالت کې د شپېلۍ یوه کڅوړه را اوچته کړه، ورسره روان شو. د کنسرت وخت را ورسېد. دی د سټیج شاته د خپل نوبت په انتظار بې له دې چې د خلکو د ښو یا بدو تبصرو پروا ورسره وي بې فکره ناست و. په آخر کې چې د کنسرت وروستۍ شېبې وې د ده نوبت شو. سټیج ته ورغی او له کڅوړې یې شپېلۍ را وایسته. که ګوري هماغه شپېلۍ ده چې په چین کې اختراع شوې او یوه دانه یې ده ته په پایتخت کې استاد ورکړې وه. له ده سره نه د بري آرزو وه او نه د ماتې ویره. د نوې شپېلۍ هغه نغمه یې انتخاب کړه چې په میاشتو میاشتو یې استاد ته غږولې او هغه هر ځل ورته ویلي وو چې یو څه کمی شته. د نغمې له غږولو وروسته تر ډېرو پورې په تالار کې چوپتیا وه، لکه ساوې چې په سینو کې ایسارې وي. آخر د تالار له پایه د مجلس د تر ټولو بوډا کس آواز واورېدل شو چې ویل یې د یوه ربل نوه غوندې. د ژوند مشکلات. استاد اوبو ډکه پیاله را اوچته کړه، په لاس کې نیولې یې وساتله. شاګردانو ته یې وویل دا به څومره وزن لري؟ چا وویل یو خورد، چا دوه وبلله، چا بل اټکل وکړ. استاد وویل زه هم نه پوهیږم چې څومره به وي، خو په هر حال وزن یې ډیر نه دی. اوس دا پوښتنه کوم چې کمې پیاله څو دقیقې په لاس کې وي څه به راپېښ شي؟ ټولو ورته وویل هیڅ نه. استاد بله پوښتنه وکړه کمې یو ساعت په لاس کې وي څه به راپېښ شي؟ شاګردانو ځواب ورکړ په لاس به دې درد شي. استاد بیا هم پوښتنه وکړه که تر ماښامه مې په لاس کې وي څه به راپېښ شي؟ شاګردانو په خندا ورته وویل استاده لاس به دې شل وي، د کور په ځای به روغتون ته روان یې. استاد وویل د ژوند مشکلات هم دغسې در واخلئ، که په ذهن کې څو دقیقې در سره وي پروا نه کوي، که یې په ذهن کې ډیره موده وګرځوئ دردوي مو، او که مو لا ډیره موده په ذهن باندې بار وي له پښو مو غورځوي او فکر مو شل کوي. عاشق. یوه شهزاده یوې شهزادګۍ ته وویل در باندې مین یم. شهزادګۍ ورته وویل تر ما زما خور ښکلې ده چې ستا شاته ولاړه ده. شهزاده شاته وکتل، هیڅوک نه وه. شهزادګۍ ورته وویل ته مین نه یې، مین بل ته نظر نه کوي. چې څه کرې هغه به ریبې. د یوې مور ایکې یو زوی مسافر شو.
مور یې ورته پریشانه وه، دعاګانې یې کولې چې خدای یې په خیر راستون کړي، او هره ورځ یې یوه ډوډۍ تر کړکۍ د باندې ایښوده چې که څوک بېوزلی لاروی یې وخوري او دعا ورته وکړي. یوه په ملا کوب سپین ږیري به هر مازدیګر دغه ډوډۍ ور اخیسته او وبه یې ویل چې څه کري هغه به ریبې. د مسافر زلمي مور په اوله کې یو څه حوصله ورته وکړه، خو ورو ورو د سپین ږیري خبرې بې حوصلې کړه. له ځان سره یې وویل دی د دعا په ځای متلونه راته تېروي او اخطارونه راکوي. یوه ورځ چې د سپین ږیري متل ډېره په قهره کړې وه، په ډوډۍ کې یې زهر ګډ کړل او زهرجنه ډوډۍ یې د کړکۍ مخې ته کېښوده. خو سپین ږیری لا نه و را رسېدلی چې پښیمانه شو، لرې یې کړه. د هغې په ځای یې روغه ډوډۍ کېښوده. سپین ږیری راغی، روغه ډوډۍ یې واخیسته او خپل متل یې تېر کړ. په هغه ماسخوتن ناڅاپه د ښځې د کور دروازه وډبېده. دا چې ور ووته که ګوري مسافر زوی یې ولاړ دی. زوی یې د وچ لرګي غوندې وچ کلک شوی و. مور ته یې وویل په لاره مې هېڅ خواړه ونه موندل، او چې کور ته رانږدې شوم د لوږې له لاسه له حرکته ولوېدم، خو خدای رحم را باندې وکړ. یو په ملا کوب سپین ږیری را باندې پېښ شو. ډوډۍ یې راکړه او له هغې سره مې په پښو کې حرکت پیدا شو، ګنې مړ به وم. مور ته د بوډا متل ور یاد شو. زوی ته یې وویل سپین ږیری څه رنګ سړی و؟ زوی یې ورته وویل د ماښام په تیاره کې مې رنګ ته پام نه شول، خو ملا یې کوپه وه. ویل یې چې هر مازدیګر دغه ډوډۍ د یوه کور له کړکۍ څخه راوړم او په همدې نس مړوم. خو نن شپه خیر دی، وږی به څملم چې مقصد ته ژوندی پاتې شي. د بیزوګانو سوداګر. یو وخت د هند یوه لرې کلي ته یو سوداګر ورغی. ویې ویل بیزو په 10 روپۍ اخلم. د کلي په ځنګل کې د بیزوګانو کمی نه وه. هر چا بیزوګانې نیولې او په سوداګر یې پلورلې. څه موده پس بیزوګانې کمې شوې. کلیوالو یې نیولو ته زړه نه ښه کاوه. سوداګر وویل په 20 روپۍ اخلم. په یوې بیزو پسې 2-3 ساعته ګرځېدل او 20 روپۍ ګټل بده معامله نه وه. کلیوالو بیا مټې راونغښتلې، خو ډېره موده نه وه تېره چې بیزوګانې بیخي کمې شوې. که به چا په ټوله ورځ کې یوه ومونده نیکمرغه به وه. خلکو یو ځل بیا له دې کاروباره لاس واخیستل. سوداګر وویل چې که هر چا بیزو راوړه 30 روپۍ ورکوم. دې خبرې کلیوال بیا په بیزوګانو پسې ځنګلونو ته واستول. څو ورځې راکړه ورکړه روانه وه. آخر داسې وخت راغی چې هیڅ بیزو نه پیدا کېده. سوداګر وویل چې بیزو په 50 روپۍ اخلم. 50 روپۍ بیخي ډېرې وې، مګر بیزو نه پیدا کېده او کلیوالو افسوس کاوه چې کاشکې په 10 او په 20 نه وای پلورلې. دغه وخت سوداګر ښار ته لاړ او د بیزوګانو رانیولو ته یې خپل شاګرد پرېښود. شاګرد کلیوالو ته وویل راځئ بیزوګانې په 50 روپۍ رانه واخلئ او بیرته یې په سوداګر باندې په 60 روپۍ وپلورئ. کلیوالو همداسې وکړل. وروسته بیا شاګرد هم په تاجر پسې لاړ، غایب شو. پاتې شول کلیوال او د ځنګله په زرګونو بیزوګان. شل او خلیفه. د ترکیې د خلکو یوه کیسه. یوه ورځ هارون الرشید په بدله جامه کې له درباره راووت چې د خپل رعیت له ژونده خبر شي او وګوري چې څه حال یې دی. دی چې په ښه آس سپور و، اوږد مزل یې وکړ او آن د بصرې ښار ته نږدې شو. په دې ځای کې د لارې په غاړه یو شل ولید چې سوال یې کاوه. صدقه یې غوښته. خلیفه یو څو روپۍ له جیبه راوایستلې ور وایچولې، خو وروسته بیا یو بل څه په ذهن کې ور وګرځېدل. راتاو شو. ورته یې وویل
ته چیرته غواړې لاړ شې؟ شل ځواب ورکړ بصرې ته. خلیفه له آسه راکوز شو، شل یې په غېږ کې واخیست، په آس یې کېناوه او خپله د هغه مخ ته کېناست. دواړه د بصرې په لور روان شول. ښار ته چې ورسېدل خلیفه ورته وویل دلته به دې کوز کړم. شل ورباندې چیغه کړه څنګه مې له خپله آسه کوزوي؟ خلیفه ورته وویل ته خو په سترګو راننوځې، ولې داسې کوې؟ شل بس دا یوه خبره کوله، که څه ثبوت لري راښکاره یې کړه او که نه نو دا زه دا ته دا قاضي. خلیفه له ځان سره فکر وکړ چې اوس که یې له آسه لاندې راخطا کوي ټول خلک به راغونډ شي او هر یو به ووایي چې له شل خوارکي سره ظلم وشو. که شل ته پیسې ورکوي چې له جنجاله لاس واخلي بیا به یې همدا عادت شي، ډیر نور کسان به هم وځوروي. نو شل ته یې مخ واړاوه، ویې ویل راځه قاضي ته ځو. دوی چې قاضي ته ورغلل، هورې یو د تیلو سوداګر او بل یو پنډي ناست و. له پنډي سره د سرو زرو یوه سکه وه. قاضي ته یې ویل چې دا طلا د ده خپله ده، خو سوداګر ویل چې دا څوم کال دی چې دغه سکه همیشه ورسره وي او یوازې دا نن ورنه ورکه شوې او د پنډي ګوتو ته ورغلې ده. قاضي سوداګر ته وویل شاهد لرې؟ سوداګر ځواب ورکړ نه. او قاضي دواړو ته وویل طلا ماته راکړئ، تاسې به سبا راشئ. خلیفه تعجب وکړ او په زړه کې ورتېر شول چې دا لا څنګه عدالت دی. وروسته بیا د دوو نورو کسانو نوبت شو. قاضي له مدعي پوښتنه وکړه چې کار کسب دې څه شی دی؟ هغه ځواب ورکړ صاحب لیکوال یم. قاضي بله پوښتنه ورنه وکړه مشکل دې څه دی؟ لیکوال ورته وویل صاحب نن سهار زما د معلوماتو کتاب را څخه چا پټ کړ او اوس دغه خیاط دعوه کوي چې کتاب د ده دی. قاضي لیکوال ته وویل شاهد لري؟ ده ځواب ورکړ نه صاحب. قاضي وویل کتاب دې له ما سره وي او تاسې دواړه سبا راشئ. خلیفه له ځان سره وویل داسې عدالت خو ما هیڅ چیرته نه و لیدلی. دغه وخت قاضي له خلیفه او شله پوښتنه وکړه چې مشکل یې څه دی؟ خلیفه ورته وویل زه صاحب له بغداده راغلی یم. بصرې ته نږدې مې دغه شل ولید، خوا مې ورته بده شوه، له ځان سره مې راسپور کړ، خو چې په ښار کې د کوزېدو مې ورته وویل دعوه یې راباندې وکړه چې آس یې خپل دی. قاضي شل ته مخ واړاوه، پوښتنه یې ورنه وکړه د دغه سړي په ځواب کې څه وایي؟ شل وویل قاضي صاحب دی دروغ وایي، آس مې خپل دی. دا آس لا بیان و چې له ما سره و، ما په خپل لاس لوی کړی دی. دغه وخت شل وژړل او زیاته یې کړه صاحب که دا آس نه وي زه به په دې شلو پښو څه کوم؟ دا آس خو زما لاس و پښې دی، زما ملګری دی. خلیفه له ځان سره ویل خدایه پرده مې وکړې، له دې مکار شل او دې عجب قاضي سره به څه کوم؟ دغه وخت قاضي له دواړو پوښتنه وکړه چې شاهد لرئ؟ دواړه ورته د نه ځواب ورکړ او قاضي وویل چې آس د نن شپه زما له یوه عسکر سره وي، تاسې سبا راشئ. خلیفه چې د فیصلې اوریدلو ته یې سودا وه سهار وختي محکمې ته ورغی. قاضي چې محکمې ته راغی اول یې د تیلو سوداګر او پنډي ور وغوښتل. طلا یې سوداګر ته ورکړه او پنډي ته یې وویل تا پردۍ سکه له ځان سره ساتلې وه او دروغ دې ویلي وو، ته باید جزا ووینې. دغه وخت قاضي عسکرو ته امر وکړ چې پنډي بوځي، د پښو په لوڅو تلو یې 20 دورې ووهي. وروسته بیا د لیکوال او خیاط نوبت شو. قاضي وویل ما ته معلومه شوه چې دا کتاب د لیکوال دی. خیاط چې د دروغو قسمونه یې خوړل د جزا لایق دی. عسکرو هلئ دغه خیاط د لاس په
رغوي باندې 10 دورې ووهئ. وروستی نوبت د خلیفه او شل و. قاضي شل ته مخ واړاوه، ورته ویې ویل: د نیکۍ ځواب دغسې وي لکه تا چې ورکړ. ته په دې نه پوهیږې چې د ښو په مقابل کې بد کول څومره بې همتي ده؟ څرنګه چې شل یې نو په درو به دې نه وهم، خو بندي کوم دې او تر هغو دې په بندي خانه کې ساتم چې له خپلو بدو کارونو توبهګار شوی نه یې. وروسته بیا قاضي خلیفه ته مخ واړاوه، ورته ویې ویل: مسافره، آس دې خپل دی، ورځه بې غمه ګرځه، خوا مه بدوه چې په تکلیف شوې، خدای به دې د ښو اجر درکړي. خلیفه له قاضي مننه وکړه، له کوټې راووت، خو لرې نه لاړ، بلکې همدلته نږدې تر هغو پورې منتظر پاتې شو چې قاضي له محکمې راووت. خلیفه پسې ورغی، ورته ویې ویل: قاضي صاحب، ستاسې قضاوت ډېر خوشحاله کړم، خو ملامت او سلامت مو څنګه وپېژندل؟ زه ستاسې حکمت ته حیران پاتې یم. آیا الهام درته کیږي؟ قاضي ورته مسکی شو، ویې ویل: دومره بختور نه یم چې الهام راته وشي، خو دا ساده جنجالونه و. تا وانه اورېدل چې د تیلو سوداګر ویل چې دا طلایي سکه له تیرو څو کلونو ورسره ده؟ ما تیره شپه دغه سکه په یوه ګیلاس کې اوبو ته واچوله. سهار چې مې ورته وکتل د اوبو په سر د غوړو یوه پرده وه. پوه شوم چې سکه د هغه چا ده چې له تیلو سره یې سر و کار دی. خلیفه ورته وویل: ښه نو د کتاب مالک دې څنګه وپېژاند؟ قاضي ځواب ورکړ: د کتاب پاڼې مې ماسخوتن په کور کې واړولې را واړولې، ډېرې سولیدلې او لوستل شوې معلومېدې. پوه شوم چې د معلوماتو د کتاب دومره مطالعې ته لیکوال ضرورت لري، نه خیاط. خلیفه وویل: ډېر عالی، ډېر عالی. اوس دا راته ووایاست چې زما په بېګناهۍ او د شل په ملامتۍ باندې څنګه پوه شوئ؟ قاضي ورته وویل: د شپې مې آس داسې ځای وتاړه چې سهار ستاسې ورباندې لار وه. ستا او شل تر راتلو د مخه زه د آس غوجلې ته ورغلم. کله چې ته تېرېدې، آس غاړه در هسکه کړه او درته وشڼېده چې آسونه معمولا د خپلو څښتنانو په لیدو همداسې کوي. خو کله چې شل تېرېده هېڅ یې ور ونه کتل. دې شي پوه کړم چې آس د چا دی. نو مسافره، دا دومره پیچلي جنجالونه نه وو چې حق او باطل پکې خطا کړم. خلیفه ورته وویل: ستا پوهې او حکمت ته مې سلام دی. قاضي صاحب، زه هارون الرشید خلیفه یم. زه په پایتخت کې ستا غوندې کس ته ضرورت لرم. زه تا سر له همدا اوسه قاضي القضات مقرروم. د ستالین پایپ. ستالین د یوه ولایت له سپینګیرو سره له خبرو وروسته وغوښتل چې پایپ وڅکوي، خو پایپ یې پیدا نه کړ. د خپلو استخباراتو مشر ته یې وویل: دا معلومه کړه چې پایپ چا پټ کړی دی. ساعت نیم پس چې ستالین د میز له خانې یوه پاڼه را ایسته، پام یې شول چې پایپ یې د کاغذونو په منځ کې دی. د استخباراتو مشر ته یې وویل: په پایپ پسې نور مه ګرځه. هغه کسان ټول خوشي کړه. د استخباراتو مشر ورته وویل: صاحب وبخئ، په هغوی کې نیمو کسانو اقرار کړی چې پایپ یې پټ کړی دی او نیم نور تر تحقیق لاندې مړه شول. بې معنا مقصدونه. د بزګر د کروندې د غاړې په سړک چې بهر موټر تېرېده، د بزګر سپي ورته غپل او منډې یې پسې وهلې. یوه ورځ د سپي څښتن ته خپل ګاونډي وویل: سپی دې کله هم کوم موټر ته ورسېدلی دی؟ بزګر ځواب ورکړ: له ما سره دا غم نه دی چې دی موټر ته ځان ورسوي، بلکې په دې غم کې یم چې که موټر ته ورسیږي بیا به څه کوي. دغه کیسه چې یوه حکیم واورېده، ویې ویل: اکثره کسان د دغه ځناور غوندې په خپل ژوند کې په بې معنا مقصدونو پسې منډې وهي.
لارې. نامتو ارواپوه زیګموند فروید چې د خوبونو د معنا او رازونو په باره کې ډېرې څېړنې کړې دي، په خپل یوه کتاب کې د یوه هلک کیسه کوي چې ګیلاس یې خورا زیات خوښېدل. دغه هلک غوښتل چې سهار، غرمه، ماښام هر وخت ګیلاس وخوري، خو مور یې نه پرېښود او ورته ویل یې: هرمانه، ناروغ به دې کړي. هرمان یوه شپه خوب ولید چې بې حده زیات ګیلاس ورته ایښي دي او څوک نشته چې له خوړلو یې راوګرځوي. ده په خوب کې دومره ګیلاس وخوړل چې په ژوند کې په لومړي ځل ورباندې موړ شو. کله چې راویښ شو ډېر خوشحاله و او په لوړ آواز یې وویل: په ګیلاس مې ارمان وخوت چې څومره مې زړه غوښتل هغومره مې وخوړل. هرمان په خوب کې خپلې آرزو ته ورسید. د ارمانونو د پوره کېدو لارې ډېرې دي، موږ هسې نهیلي یو. سنګ پارس. د اسکندریې د لوی کتابتون د سوځېدلو په پیښه کې یوازې یو کتاب روغ پاتې شو چې د ټیټې بیې وه او یوه غریب سړي یې د پیرودلو ته زړه ښه کړ. په کتاب کې معمولي خبرې لیکلې وې، چندان په زړه پورې نه وه، خو څرنګه چې غریب سړي په لومړي ځل په کتاب پیسې ورکړې وې، نو په دقت یې ولوست او په منځ کې یو ډېر مهم ټکي ته پام شول. یو ځای لیکلي وو چې سنګ پارس د سمندر د غاړې په وړو تیږو او ګاټو کې پیدا کیږي او نښه یې دا ده چې نور کوچني ګاټې ساړه وي خو سنګ پارس تود وي. په کتاب کې د سنګ پارس د خصوصیت یادونه هم شوې وه چې که په هر فلز باندې وموښل شي په سرو زرو یې بدلوي. غریب سړي خپل کور او شته وپلورل. د سنګ پارس په موندلو پسې ساحل ته لاړ. د ساحل په غاړه په میلیونونو کوچني ګاټي پراته وو. د دې لپاره چې یو ګاټی بیا ونه ګوري او کار یې تکرار نشي، له ځان سره فیصله وکړه چې هر سوړ ګاټی به له راوچتولو وروسته سمندر ته خطا کوي. لټون یې پیل کړ. ورځې په اونیو او اونۍ په میاشتو واوښتې او د ده بس همدا کار و چې کوچني ګاټي راوچت کړي، ویې ګوري او سمندر ته یې خطا کړي. په دې منځ کې یو ځل چاښت مهال چې د نور کله غوندې یې ګاټي راوچتول او سمندر ته یې اچول، سنګ پارس په ګوتو ورغی، خو مخکې تر دې چې ویې پیژني د عادت له مخې یې سمندر ته خطا کړ. هو، بخت هر چاته په ګوتو ورځي، خو یوازې هغوی ورنه استفاده کولای شي چې ژوند یې د عادت له مخې نه وي بلکې دقت پکې کوي. لیدلوری. 24 کلن ځوان چې له بوډا پلار سره په اورګاډي کې سفر کاوه ناڅاپه خوله پرانیسته. پلار ته یې وویل: ونو ته ګوره، په شام منډې وهي. پلار یې وموسل او یو بل مسافر چې له دوی سره ناست و ځوان ته په افسوس وکتل. سړه ساه یې وایسته. ځوان چې د روان اورګاډي له کړکۍ څخه د بهر ننداره کوله یو ځل بیا په لوړ آواز وویل: پلاره، وریځو ته ګوره. له اورګاډي سره یو ځای ځغلي. د دوی څنګ ته د ناست مسافر زړه صبر نه شو. د ځوان پلار ته یې مخ واړاوه. ویې ویل: ولې یې روغتون ته نه بیایې؟ هغه ځواب ورکړ: همدا اوس له روغتونه راغلو. دی نابینا غوندې دنیا ته راغی او دا ټول عمر یې تقریبا څه نه لیدل. بس دا 2 ساعته کېږي چې د سترګو علاج یې شوی دی. پرانیستی فکر نه بندېږي. د بوډا بزګر یوازینی زوی بندي و. یوه ورځ بندي زوی ته د پلار لیک راغی چې پکې لیکلي وو: د کچالانو په کرونده کې د یوې کولو قوت په ځان کې نه وینم. نه پوهیږم چې سږکال به څه خورو. کاشکې ته راسره وای، که ته راسره وای غم به مې نه و. له دې لیکه 2-3 ورځې وروسته بوډا بزګر ته د زوی دغه تلګرام راغی: ګرانه پلاره،
د خدای په لحاظ د کچالانو پټي مه اړوه، هورې مې توپکان خښ کړي دي. د تلګرام له مخابره کېدو څو ساعته پس یو موټر پولیس راغلل او د بوډا بزګر ټوله کرونده یې په بل مخ واړوله. دوی په توپکونو پسې ګرځېدل خو وی نه موندل. په سبا یې بوډا بزګر خپل بندي زوی ته د پولیسو د راتلو او د کروندې د اړولو ولیکل. زوی یې په ځواب کې ورته وکښل: اوس نو څه کچالو پکې وکره، له بندیخانې څخه مې همدومره په وس کې و. فکر دې په هر حالت کې پکارېدای شي. ترکان چې د میاشتې تنخوا یې په جیب کې وه او کور ته را روان و، په یوه ګوښه کې په غله واوښت. غله تومانچه ورته ونیوله، پیسې ورنه وغوښتې. ترکان ورته خواست وکړ: پیسې دې تر تا جار شي، خو ما ته څه مه وایه. غله پیسې واخیستې او دغه وخت ترکان ورته وویل: په دې خولۍ مې یو څو ډزې وکړه چې میرمن مې ګمان وکړي چې پیسې په رښتیا رانه غلا شوې دي. غله ورته خولۍ واخیسته او ډزې ورباندې وکړې. ترکان چې مننې ورباندې کولې، خپله کورتۍ هم را وایسته. غله ته یې وویل: که په دې هم ډزې ونه کړې، میرمن به مې بې غیرته معلوم شم. ښه ډېرې ډزې ورباندې وکړه چې له ملامتۍ یې خلاص شم. غله په کورتۍ باندې ډزې کولې او ترکان ورته بیا ویل چې خیر یوسې. نور په دې منځ کې ډزې بس شوې او غله وویل: نور نو بس دی، مرمۍ را پاتې نه شوې. ترکان چې دا واورېدل، غله ته یې وویل: ما هم دا غوښتل چې مرمۍ دې تمامې شي. سمدستي مې پیسې واچوه او د خولۍ او کورتۍ تاوان هم راکړه، که نه په وهلو به دې د بوسو خوسی درنه جوړ کړم. غله د ترکان پیسې او نورې چې په جیب کې ورسره وې په میدان واچولې، منډه یې کړه. بد عادتونه. د باغ څښتن یو حکیم ته وویل چې کمکی زوی ته یې نصیحت وکړي چې د نیالګیو له ماتولو او ضرر رسولو لاس واخلي. حکیم یې زوی یوه تازه ایښودل شوي نیالګي ته ودراوه. ورته ویې ویل: را ایستلای یې شې؟ هلک سمدستي برید ورباندې وکړ او د سترګو په رپ کې یې نیالګی را وایست. حکیم یو څه لوی نیالګی ور وښود. هلک هغه هم را وایست. حکیم وار په وار غټ نیالګي ورښودل او لږ وروسته هلک چې د ستړیا خولې ورباندې ماتې وې وویل: نه یې شم را ایستلای. حکیم ورته وویل: بد عادتونه په اوله کې په اسانۍ سره ختمیږي، خو د وخت په تیریدو سره یې ختمول مشکلیږي. اوس که وغواړې بد عادت به سمدستي پرېږدې، خو یو وخت به که څه هم د خجالت په خولو کې ډوب یې، خو له بد عادته به ځان نشي ژغورلی.